د دې امت بهترین انسانان صحابه وو. زموږ د عقیده د کټولو امت سره وګټي د یو صحابي د ګوتې درجې ته نشي رسېدلی. صحابو ته الله تعالی داسې طاقت ورکړی و چې هغې به ورځ داسې تېروله 5 کیلو اوسپنه به د هغې د ډال په شکل په لاس کې وله او 8 کیلو اوسپنه به د هغې پر بدن باندې د زغرې په شکل وه او 6 کیلو اوسپنه به د هغې په لاس کې د تورې په شکل وه. په دې لاس کې به 5 کیلو ډال ولو او په دې لاس کې به 6 کیلو توره وله او پر بدن باندې به 8 کیلو زغره وله او سهار به میدان جنگ ته ورشوسو در ماښامه پورې به په میدان جنگ کې د خپل همت ښکاره کوی. لیکن هغه صحابو باندې یو ورځ داسې وخت هم راځي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام وشاته په صف کې ولاړ دي. پیغمبر علیه السلام چې سلام په وګرځوی دي ټول د لوږې زپړ مخې غزار شوي دي. بیا د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام راپورته کوي، بیا هر یو ته جلا جلا تسلي ورکوي، ورته یې خلکو د دې لوږې د دې مسکنت په عوض کې چې الله تعالی کوم جنتونه تاسو له تیار کړي دي، کوم نعمتونه دي، که هغه نعمتونه او جنتونه تاسو ووینئ بیا به دا لوږه او دا مسکنت او دا غربت پر ځان باندې ډېر کم وبولئ. نو مصیبت هم د الله تعالی په اجازه باندې راځي. ویقول الراحة كل يوم أين أتوجه یا ربي. راحت و خوشحالی چې سارا وزي هم د الله سم اجازه غواړي، یا الله د چا کور لورسم. الله تعالی ورته الى اعدائي و اولی معصیتی، زما دشمنانو لورسه او زما نافرمان خلکو لورسه. نن د بعضې خلکو دا عقیده ده چې کوم روشن خیاله روشن فکر خلک او د دنیا د حالاتو سره متاثر خلک هغې چې کله ګایږي و یاره موږ ته ډوډۍ او شلومبې په لاس نه راځي، لیکن چې د یوروپ خلک دي د الله نافرمانه خلک دي او په کفر کې زندگی تیروي. تاسو ورسئ د هغې راحتونه وګورئ، د هغې تیاري وګورئ، د هغې وسایل وګورئ، د هغې اسباب وګورئ. زوام که چیرې دغه خبره د عزت معیار سي چې هغې خلک پر موږ باندې عزتمن تاسو په دماغ کې بولئ، نو بیا خو حضرت موسی علیه السلام د فرعون په مقابل کې راځي. حضرت موسی علیه السلام یو لنګ لري بس، چې کله خیرن سي لیرې ولاړ سي د کلي څخه یو ځای پر چینه باندې هغه لنګ پرېمینځي، بیا پر ډبرو اوار کړی دی لڅ ورته ناست دي، در هغې وخته پورې چې لنګ وچیږي، بیا چې لنګ وچ سي پر بدن باندې وتړي راځي د فرعون مقابلې ته درېږي. او فرعون چې پر کم تخت باندې ناست دی د هغې تخت ټوله د سرو زرو دی، د هغې بدن ټوله په سرو زرو کې پیچلی دی. او هغې برملات دا دعوی کوي الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی. هغه موسی څه لري؟ د یو لنګ مالک دی، دی زما مقابله څنګه کوي؟ او زما سره د مصر حکومت دی او زما سره نهرونه دي او زما سره د مصر مال او دولت دی، موسی زما مقابله څنګه کوي؟ نو زه دا وایم که کم څوک دغه شان معیار د عزت بولي، بیا خو نعوذ بالله فرعون به در موسی علیه السلام سړی عزتمن بولي او په دغه عقیده باندې سړی ډېر ځله د ایمانه څخه خلاصېږي. نو ګورئ راحت دا هم د الله تعالی څخه غوښتنه کوي چې زه د چا کور له ورسم. الله تعالی ورته الی اعدائي و اولی معصیتی، زما نافرمانه خلکو له ورس. ولې کای ازید بک طغیانهم، چې څومره سرکشي یې کړې د الله وایي ستا په ذریعه زه نوره سرکشي ورزیاته کړم چې دغونه نور سرکشه سي. و اکثر بک علی غفلتهم، چې څومره غفلت یې په دماغ کې دی، الله تعالی وایي ستا په ذریعه باندې ای راحته زه د هغې خلکو د غفلت نور ورزیاتوم. و اضاعف بک عذابهم، چې ستا په خاطر زه د دوی د قیامت په عذاب کې دوچندي وکړم. و اعجل بک لهم، او ستا په خاطر که د دې څه ښه د لاسه څه وتلي د هغې عوض زه دوی ته په دنیا کې لا ورکړم چې د قیامت په میدان کې مال راسي او د دوی سره یو څه نه وي.